السلام علیکم ډاکټر شبیر تاسو ته مخاطب یم ملګرو. پودینه یو بوټی دی او ډېر زیاتې فایدې لري. هر څوک یې پېژني پودینه، خو ډېر خلکو ته پته نه وي چې یاره د دې دومره فایدې دي. نو د ټول نه اولنۍ فایده خو دا ده چې پودینه په معده کې ډېر بهترین کار کوي. د معدې چې څومره مسلې دي، که ګیس بدهضمي جوړېږي، که زړه خرابېږي، تاسو پودینه کور کې خامخا ساتئ. تاسو دا وچه پودینه هم ساتلی شئ، تاسو دا شنه پودینه کور کې یو ګمله کې کرلی شئ. او دا داسې بوټی دی چې دا ډېر برکتي دی. مثلا لږ تاسو وکرئ یو جوړه، دا ډېر زیات خورېږي. او تاسو بیا چې دا کټ کوئ راشو کوئ نو دا نوره دوره کېږي، دا نه چې دا ختمېږي. نو دا تاسو ساتئ که نه، دا تاسو شین حالت کې هم خوړلی شئ. سلاد د دې نه استعمالولی شئ، سلاد کې هم خوړلی شئ. چټني ترې کولی شئ، چټني ډېره بهترین ده دي. چټني زه تاسو ته ښیم چې هغه تاسو استعمالوئ بلډ پرېشر دپاره، معدې دپاره او وزن کمولو لپاره ډېر بهترین یو چټني ده. هغه هم درته نسخه درته زه ښیم. خو اول داسې چل دی چې پودینه تاسو په سلادو کې استعمال کړئ، هم به تاسو ډېره زیاته فایده درکوي. وزن هم کنټرول وي، معده هم صحیح وي، وینه هم صفا وي. د سکین دپاره ډېر ښکلی کار کوي. سکین صفا کوي. د چا سکین دانې وي، خاص کر د زلمو هلکانو جنکو، نو هغوی دې دا استعمالوي. که شنه نه وي اویلیبل نو تاسو پنساري سره د عام مسالو والا دوکان سره چې دی وچه پودینه میلاویږي، هغه تاسو راواخلئ، هغه پوډر کړئ، پوډر یې کړئ او چڼې کړئ، نه چې هډوکي لر شي. صفا سوتره پوډر تاسو په یو جار کې بند کړئ، شیشې په جار کې چې ډکن پرې بند وي. هغه یو چمچ سهار یو ماښام استعمالوئ. یقین وکړئ تاسو ته به د معدې د سیرپ او د معدې د ګولو د ډاکټر تلو ضرورت به نه راځي. په وړو وړو مسلو کې معمولي زړه خرابېږي یا چکر راځي یا لوږه نه لګي، په معده بوج وي، ډوډۍ نه پس داسې ډېر زیات خوراک وشي او معده باندې بوج راشي، په هغه حالت کې تاسو یو چمچ استعمالوئ. یو خو د دې فایدې ډېرې زیاتې دي، لکه دا دوايي نه دی، دوايي سایډ افیکټ څه نڅوي، د دې سایډ افیکټ نشته دی او فایدې هم ډېرې زیاتې دي. بل ډېر ارزانه نسخه ده. د پودینې د بلډ پرېشر دپاره، های بلډ پرېشر دپاره او د معدې دپاره یو بهترینه نسخه زه تاسو ته ښیم چې پودینه، اوږه، اناردانه، لږه شان زیره، دا تاسو را یو ځای کړئ، ورسره پکې لږه دڼیا واچوئ او د دې نه چټني جوړه کړئ. مالګه پکې نه اچوئ، صحیح ده، مالګه پکې نه اچوئ او دا استعمالوئ. نو ډېره بهترین ریمډي ده د بلډ پرېشر مریضانو دپاره او چې د چا وزن سی وي هغې دپاره. یقین وکړئ تاسو چې دا ریګولر استعمالوئ، یو خو به ستاسو وزن کنټرول وي او بل به ستاسو چې کوم د بلډ پرېشر مریضان وي هغوی به بي پي نارمل وي انشاءالله. بل سکین کې ډېر ښه کار کوي، دانو کې ډېر ښه کار کوي. څوک چې زموږ د مخ صفا سوتره شي او دانې ترې صفا شي نو پودینه دې استعمالوي. پوډر دیږي، هغه هم استعمالولی شي سهار ماښام یو چمچ اوبو سره، او د پودینې قهوه دې څکي. د شنې پاڼې دې یو چمچ د پودینې اخلي او هغه دې قهوه کوي، چیني او پکې نه اچوي، هغه دې څکي. انشاءالله هغه به ورله ډېره فایده ورکوي. ملګرو که د ویډیو فایده درکړي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.